اللهم محمدا في جميع أفعاله ومحمد اللهم صل عليه مع صحبه وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. أما بعد، د رسول صلى الله عليه وآله وسلم د سیرت یو نیویمه برخه. په تیره برخه کې مو بیان تر دې ځایه پر رسولی و چې د مکې مکرمې څخه رسول صلی الله علیه وسلم ټولیانې لېږلې. کله چې رسول صلی الله علیه وسلم د دغو 19 ورځو په جریان کې د مکې مکرمې د پوره او کاملې فتحې څخه فارغ او مطمئن شو، نو د دغه ځای څخه د مکې مکرمې د شاوخوا قبیلو ته سریې یا ټولیانې لېږلې چې د دغو قبیلو بوتان ورمات کړي یا ورونړي او خلک و اسلام ته دعوت کړي، چې اوس به د دغو سریو حالات په ترتیب سره درته بیان سي. اول، د هجرت د 8م کال د روژې د میاشتې په 25مه باندې رسول صلی الله علیه وسلم خالد ابن ولید رضی الله عنه د 10 نفرو سپرو په ملګرتیا باندې د هغه بت د ماتولو او د نړولو لپاره ولېږي چې عزا ورته ویل کېدل، او دا په هغه ځای کې و چې هغه ځای ته نخله ویل کېدل، چې د دې ځای خلک بت پرست او مشرکان ول. دغه عزا د هغه لویو او عظیمو بتانو څخه و. دغه بت د قریشو او د بني کنانه د ټولې قبیلې دپاره و. خالد رضی الله عنه هلته ولاړی او بې له مقاومته د هغو خلکو یې عزا مات کړئ او ویې نړوئ. کله چې خالد رضی الله عنه بیرته رالی، رسول صلی الله علیه وسلم پوښتنه ځینې وکوله، ول آیا یو شی دې ولیدی؟ خالد رضی الله عنه وویل یا رسول الله نه دی موندلی. رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل نو نه دی نړولی او بت نه دی مات کړی. خالد رضی الله عنه هم ډېر په قهر شو، بیرته وررهي سو. هلته چې ورغلی نو توره یې د پوښه وکښله او د هغه بت ځای ته ورننوتی. کله چې دی ورننوتی، د هغه بتخانې څخه یو توره لڅه ښځه راووته چې د سر ویښتانې ایله او سرپاشلې ول. د هغه بت خدمتګار چې ملنګ ورته وایي پر ښځه یې نارې وهلې، خو خالد توره ورسره کړه او ښځه یې پر مابنځ باندې 2 ځایه کړه. بیا و رسول صلی الله علیه وسلم ته رالی او دغه قصه یې ورته وکوله. رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل هو دغه عزا او د دې څخه ناامیده سو چې بیا دې ستاسې په ملک کې د عبادت وشي. دویم، دغه د روژې په میاشت کې رسول صلی الله علیه وسلم عمرو بن العاص رضی الله عنه هغه بت ته ولېږی چې د سواع په نامه سره یادېږي، او دا د حذیل د قبیلې بت و او د مکې مکرمې څخه 3 میله لرې د رحاب په منطقه کې پروت و. کله چې عمرو بن العاص رضی الله عنه هلته ورغلی، د بت خدمتګار یا ملنګ ورته وویل د چیش لپاره راغلی؟ عمرو رضی الله عنه ورته وویل چې رسول صلی الله علیه وسلم امر کړی یم چې دغه بت ونړوم. ملنګ ورته وویل دا کار ته نشې کولی. عمر رضی الله عنه وویل ولې؟ ملنګ ورته وویل نه دې پرېږدې. عمر رضی الله عنه وویل ویحکه افسوس دی تا لره، ته تر اوسه لا پر هغه په باطل ځینې آیا دغه بت یو شی اوري که یو شی ویني؟ نو عمر رضی الله عنه ورتېر شو او بت یې مات کړ. بیا خپل ملګرو ته وویل چې دغه خونه شاوخوا پر ونړوئ چې دا بت کې پکښې کوو. خونه یې ونړوله خو شی نه کړي پیدا. بیا هغه ملنګ ته ورغلی او هغه ته وویل چې څنګه سو؟ ملنګ وویل چې ما هم د الله دپاره د اسلام دین قبول کړي. بیا مسلمان سو. دریم، د روژې په میاشت کې رسول صلی الله علیه وسلم سعد ابن زید الاشهلی رضی الله عنه د 10 نفرو ملګرو سره د هغه بت د ماتولو دپاره ولېږی چې د منات په نامه سره یادېدی، چې دغه بت د مشلل په منطقه کې پروت و چې د قدید سره نږدې دی. دغه بت د اوس او د خزرج او د غسان او ځینو نور قبیلو دپاره خدای و. کله چې سعد رضی الله عنه هلته ورغلی، د هغه بت خادم یا ملنګ ورته وویل د چیش دپاره راغلی؟ سعد رضی الله عنه ورته وویل چې د منات د نړولو او د ماتولو دپاره. ملنګ وویل ته هغه ښه سره پوهېږي، زه کار نه درلرم. سعد رضی الله عنه د بت پر طرف وررهي سو. د بت د طرفه څخه یو لڅه توره ښځه چې د سر ویښتان یې ښکېدلي او پاشلي ول په چغو او په نارو باندې ورته راووته او خپل ځیګر یې په چپلاخو او په چپېړو باندې وهي. هغه ملنګ ورته وویل یا منات ځینې نافرمانه خلک راغلي دي، ځان ځین وساته. خو سعد رضی الله عنه په توره ووهله او ښځه یې مړه کړه. بیا هغه بت ته ورتېر شو، هغه یې هم ونړول.
څلرم کله چې خالد ابن ولید د عزا د ماتولو او د نړولو څخه رالی رسول صلی الله علیه وسلم د بني جزیمه قبیلې ته د دعوت لپاره ولېږه د جنگ لپاره نه دی لېږلی خالد ولدی ته دعوت وکړ د خالد رضی الله سره 350 نفره د مهاجرینو او د انصارو او د بنو سلیم د قبیلې خلک ملګري ول خالد رضی الله چې هلته ورلی هغه ټول قوم د استقبال لپاره د اسلحې سره و مخته ورته ووتل د هغو د جنگ اراده نه ده مګر په هغه وخت کې د عربو دا قانون چې یو لوی او معتبر سړی به رالی نو دوی به د استقبال او د شراغلي لپاره د اسلحې سره وروتل اوس نو دغه قوم هم د خالد بن ولید مخې ته مسلح راووتل د خالد رضی الله بیا دا خیال شو چې دوی د جنگ لپاره راوتلي دي خالد رضی الله ورژغ کړ اسلموا مسلمانان سي هغه ویل صبعنا یعنی د دین وتلیو په خپل اصطلاح کې دا خبره وکوله یعنی پر پخوانی دین یو دا څه نه ویل چې اسلامنا موږ مسلمانان سویو بلکې ول صبعنا مګر د مسلمانانو او د نور عربو اصطلاح هغه دا چې صابي او کافر ته ویل کیږي نو د مسلمانانو په اصطلاح د دوی د خبرې معنا دا سو چې کافران سویو او د دوی بیا د صبعنا سره مقصود دا چې موږ مسلمانان سویو خالد رضی الله عنه د حمله امر وکوي چې جنگ شروع کړي ځکه دوی کافران دي دغه د خبرو په غلط فهمي سره جنگ شروع شو په هغه قبيله کې هم ډیر نفر ووژل شول او ځینې بنديان ونیول شول او دغه بنديان د خپل لشکر پر افراد باندې خالد رضی الله عنه تقسیم کړل ورسته هغه وویل چې اسلامنا موږ مسلمانان یو خالد رضی الله عنه وویل د توري د بیر مسلمانان شو خالد رضی الله عنه په شپه کې امر وکړي چې دا در سره بنديان هم مړ کړي ځکه د په خیال دا کفار دي مګر عبد الله ابن عمر او نور صحابه کرامو چې مهاجرین او انصار د الله ول هغه المردا کار نکوه هغه خپل بنديان نکل مړ ول اوس چې دی اسلام قبول کړي مسلمانان شنو موږ څنګه مړ خو یوازې د بنو سلیم قبيله چې هغه نوی مسلمانان سوي ول هغه خپل بنديان ووجل مقصد دا چې دلته یو د بل د خبرو د نه فهمیدلو په سبب او د غلط فهمي په سبب باندې دغه د بني جزیم د قبيله ډیر کسان سره ووجل شو کله چې خالد رضی الله عنه بیرته مکه مکرمه ته رالی او رسول صلی الله علیه وسلم ته دا خبر وویل شو رسول صلی الله علیه وسلم ته ډیر قهر ورلی او لاس یې پورته کوي وی فرمایي اللهم اني ابرأ اليك مما صنع خالد الهي زد هغه کار بری او بیزار يم چې خالد رضی الله عنه کړی دی یعنی دغه کار سره ډیر ناخوښه په تکرار سره دا جمله وویله او به و فرمایل ان فی سیف خالد لهرقا بشکه چې د خالد خطر کې وینه به ولستا یعنی دای پر قتل او پر بجنه باندې ډیر دلاوره دي او څنګه چې په دې مسله کې هغه د الفاظ او د اصطلاحاتو د اختلاف او د نه پوهېدلو په سبب باندې شبهه او خطا موجوده و بیا هم رسول صلی الله علیه وسلم خالد رضی الله عنه عفو وکوله او جزا نه کوله ځکه چې په دغه حال کې د دواړو خبرو احتمال موجود و یا دا چې مسلمانان شو یا دا چې د جنگ د پاره راوتلی وو خو په ورسته کې بیا د دې موضوع په اړه کې د خالد ابن ولید او د عبدالرحمن ابن عوف او د عثمان په مابین کې د شر خبرې سره شروع شوه یو بل ته بدرت سره وایي دا حال ورسول صلی الله علیه وسلم ته ورسېدی رسول صلی الله علیه وسلم او خالد ابن ولید او دغه ته فرمایل یا خالد احتیاط کوه زما په اصحابو کار ملره په والله کده احد غر د سرو زرو سي او هغه ستاوي او تی بیا د الله په لار کې مصرف کې زما د اصحابو هغه د یو سحر د تک ثواب یا د شپې د تک ثواب او درجه باندې کې حاصله یعنی دوی چې هغه د ذوق او د مسکنت په حال کې د جهاد لپاره په سحر یا په ماښام کې یو تک کړی دي د هغه ثواب ته نشي حاصله وړي هغه نور کارونه خو یې پرېږده چې دوی کم جهاد او ستړیاوي پر ځان تیر کړی دي دغه خبره زموږ او تاسو ټول د پاره لوی درس او تعلیم دی موږ او تاسو د صحابه کرامو سره باید څون ادب او احترام ولرو کڅوم خالد ابن ولید په خپل هم صحابي دی سیف من سیوف الله دی جهاد او غزاوی تاسو ته معلوم دي مګر د هغه سابقون الاولون صحابه کرامو درجه ته نشي رسیدلې نو موږ او تاسو بچو کو د دوی سره ډیر احتیاط او ادب وکړو ډیر احترام او قدر وکړو دا د مکه مکرمه د فتح غزا و دغه هغه فیصله کوونکی
غزا او فتح و چې په جزیره العرب کې د کفر رئیسان او رهبران هغه مات شول. قریش هغه قوم چې همیشه به د رسول صلی الله علیه وسلم سره عناد او دښمنی کوله. دوی هغه څوک ول چې د عربو نوري قبیلې د اسلام د قبولولو څخه منع کولې. رسول صلی الله علیه وسلم په داسې ډول سره مکه مکرمه فتح کړه چې قریشو د هغې د فتح کولو هیڅ فکر نه کوي. دا هم د الله جل جلاله فضل او کرم دی چې دغه فتح بیل وجینی او بیل وینې تویولو سر ته ورسېدل. رسول صلی الله علیه وسلم په امن او په سلامتیا مکه مکرمه ته داخل شو. دا هغه عظیمه فتح ده چې په جزیره العرب کې د بت پرستی اساس او ریښې وروکشه او د هغه باطل دین د پاتې کېدلو لپاره هیڅ امید نشو پاته. د جزیره العرب ټول مشرکانو چې کومي قبیلې وي هغه د دې انتظار کوي چې دغه جنگ څخه به د مسلمانانو او د پرستانو اخیره نتیجه چی راوځي، کم یو به کامیاب شي. د دوه قبیلو دا یقین او عقیده و چې پر بیت الله الحرام هغه څوک کامیاب کېدلی شي چې پر حق باندې وي او دا عقیده بیا ډیر هغه واقعات ورتایید او تاکید کړي و چې نیم قرن د مخه د اصحاب فیل د طرفه څخه پیښ شو. نو د حدیبیه صلح د دغه لوی فتح د لپاره مقدمه او توطئه و. په هغه صلح سره خلک خاصه مسلمانان په امان شول. جنو د جنو نور سره خبري کولای شوي او دلایل سره ویل شوي. هغه مسلمانان چې په مکه مکرمه کې ول او خپل دین پټوي هغه وکولای شوي چې د دې صلح په واسطه باندې خپل دین ښکارا کړي او خلک ورته دعوت کړي او پر خپل دین دلایل ووایي. د حدیبیه د صلح په واسطه ډیر انسانان اسلام ته داخل شول. تاسو ولیدل چې په تیرو ټولو غزاو کې د مسلمانانو شمیر تر 3000 نفر نه زیاتېدی، مګر په دغه غزا کې 10000 نفر مسلمانان سره یو ځای شوي دي او دغه فیصله کوونکې غزا دا د خلکو سترګې ورخلاصې کې او اسلامي په سترګو باندې ولیدي. په دغه غزا سره د خلکو د سترګو سره هغه اخیرنۍ پرده چې د دوی او د اسلام په مابین کې پرده و هغه استسوله. په دغه غزا سره مسلمانان په ټوله جزیره العرب کې سیاسي او دینی سیطره حاصله کړه. دینی صدارت او دنیوي صدارت دواړه مسلمانانو ته ورتسلیم شو. هغه مرحله چې د حدیبیه په صلح سره شروع شوه و په دغه فتح سره پوره او کامله شوه او تر دې وروسته یو بل مرحله شروع کیږي چې هغه مرحله به په تمامه معنا د مسلمانانو په ګټه او په مصلحت وي. د عربي قبیلو د پاره بل څه نور نه پاته بیل دې څخه چې په ډلو ډله رسول صلی الله علیه وسلم ته ورسي او اسلام ته داخل شي او بیا دغه ځای څخه عالم ته خپل دعوت ورسره یوسي او دغه کار به په راتلونکو 2 کلو کې پوره و پای ته ورسیږي. یعنی په 2 کلو کې به اسلام دومره ترقی وکړي چې تر دې مخکې دومره ترقی نه و. دا د مدینه منورې هغه دویمه مرحله و. اوس به د مدینه منورې دریمه مرحله درته بیان شي. دغه مرحله د رسول صلی الله علیه وسلم د ژوند د مرحلو هغه اخرنۍ مرحله ده. په دې مرحله کې فصل اوږده جهاد، فصل تکالیف او ستړیاو، فصل لوږو او مشکلاتو، فصل تشویشاتو او اضطراباتو، فصل خنړیو جګړو اسلامي دعوت نتیجه او ثمره ورکړه. په تیرو کلو کې د مکه مکرمه فتح کول د دعوت هغه ډیره لو نتیجه و چې د مسلمانانو لاس ته ورله. په دغه فتح سره د ورځو تیرېدلو تغییر وکوي. د جزیره العرب هوا بدله شوه. دغه فتح د تیرسو وختو او د راتلونکو وختو په مابین کې یو فاصل او جلا کوونکی وخت و. د عربو په نظر قریش د بتپرستی د دین ساتونکي ول او د دې د بتپرستی د دین انصار ول او نور عرب په دغه کار کې د دوی تابع ول. نو اسلام او مسلمانانو ته د قریشو تسلیمیدل په جزیره العرب کې د بتپرستی د دین ختمیدل ول. اوس نو دغه دریمه مرحله ممکن و 2 صفحو ته وویشل شي چې یوه صفحه د جهاد او د جنګو ده او دویمه صفحه و اسلام ته د عربي قبیلو داخلېدل دي او مسلمانېدل دي او دغه 2 صفحو واقعات سره مشتي او یو په بل پسې واقع کېدونکي دي. په خپل مابین کې ترتیب نصر لري، تقدیم او تاخير نصر لري، خو بیا به هم دلته دا مناسب وبولو چې جلا جلا هر صفحه بیان شي. او څنګه چې زموږ د غزا او د جنگو بیان دوام لري، نو اول به هغه د غزا او بیان د هغو صفحه پرواله پسې وکړو
اول به د حنین د غزا بیان وکړو. تاسو ولیدل چې مکه مکرمه په یو پورا سریع او په یو ډیر چابک حالت کې فتح شوه چې ټول عرب په حیرت او دهشت کې واچول. د شاوخوا همسایه قبیلو ته د خبر د فتح د مکې ناڅاپه او ناګهانه ورسېدی. هیڅ چاته دا ممکن نه و چې دغه کار مخ ونیسي، نو ځکه د شاوخوا قبیلو د تسلیمېدلو څخه هیڅ انکار نه وکول او سمدستي تسلیم شول، بیله ځینو شریرو او متکبرو قبیلو څخه چې د هغو شریرو قبیلو په مقدمه کې د حوازن او د ثقيف قبیلې وې. نو دغه دوه قبیلو ته د ځینو نورو قبیلو خلک هم راټول شول چې هغه قبیلې د نصر قبیله، جشوم قبیله، سعد ابن بکر او هلال د دې خلک ورته راټول شول. دغه قبیلې چې سرکشه او متکبرې قبیلې وې دا نه قبلول چې د مسلمانانو دغه نصرت او کامیابی ته سر کښته کړي. د دغه شریرو او متکبرو قبیلو مشران د مالک ابن عوف په ځای کې د مشورې لپاره سره یو ځای شول چې په نتیجه کې د مسلمانانو سره پر جنگ کولو اتفاق وکوي. په دې وخت کې حوازن او د نورو قبیلو پوره ترتیبات ونیول. تقریبا 100,000 جنگي نفر یې سره راټول کړل او ځانونه یې د مکې مکرمې د حملې لپاره تیار او آماده کړل. په دې وخت کې چې رسول صلی الله علیه وسلم او مسلمانان په مکه مکرمه کې دي، دغه قبیلو دا اراده وکوله چې پر مکه مکرمه باندې حمله وکړي او تر خپل تسلط او تصرف لاندې راولي. او دا خو حوازن، بنو بکر او ثقيف سره یو ځای شوي ول، مګر هلته د حوازن ځینې قبیلې وې چې هغه اشتراک نه ورسره کوي چې د هغې د جملې څخه د کعب قبیله او د کلاب قبیله و. که څوم دا قبیلې هم د حوازن قبیلې وې، مګر دوی وویل چې موږ په دې موضوع کې ستاسو سره ګډون نه کوو. د حوازن نور ټول شاخونه چې ول هغه اتفاق پر دې باندې وکوي چې موږ به د رسول صلی الله علیه وسلم سره جنگ کوو. اوس نو د قبیلو مشران سره کښېنستل او ویل موږ باید په دې جنگ کې یو رئیس او باچا او مشر ولرو چې د دغه حملې مشرتوب د هغه پر غاړه وي. نو یو نوی ځوان چې په دوی کې وو هغه د دې مشرتوب لپاره خوښ او انتخاب کړي چې د شریف او لوړې کورنۍ څخه وو چې د هغه نوم مالک ابن عوف وو. ویل کېږي چې په دې وخت کې د مالک ابن عوف عمر 40 کاله وو، سره د دې چې عمر یې کم او لږ دی، مګر څنګه چې دی د شریف نسب او د شریف کورنۍ څخه وو نو ځکه د حوازن د ټولو قومو مشر وټاکي. رسول صلی الله علیه وسلم ته د حوازن د قبیلو دغه حالات ورسېدل چې دوی د جنگ لپاره ځانونه جوړوي. رسول صلی الله علیه وسلم هم د معلوماتو لپاره نفر ولېږل چې د هغو نفر څخه یو نفر چې ابو حضرت الاسلامي رضی الله عنه نومېدی، هغه وکولای شوای چې طائف ته ولاړ شي او هلته د حوازن او د ثقيف په لښکرو ورننوځي او پوره معلومات راټول کړي. نو دی ولاړی هلته پوره معلومات راټول کړي او بیرته رسول صلی الله علیه وسلم ته ورغلی. خپل لیدلی او د سترګو دیده حال یې ورته ووایي چې هو حوازن خپل ځانونه د مکې مکرمې د حملې لپاره آماده کړي ول. رسول صلی الله علیه وسلم مسلمانان امر کړل چې د حوازن د جنگ لپاره د مکې مکرمې څخه درووځي. رسول صلی الله علیه وسلم ولې د مکې مکرمې په داخل کې جنگ نه ورسره کوي؟ هغه ډیر یو لوی مهم سبب لري. هغه دا چې د مکې مکرمې خلک نوي مسلمانان شوي دي، پر اسلام او مسلمانېدلو یې فقط څو ورځې تېرې شوي دي. نو که په مکه مکرمه کې جنگ پیښ شي دا امکان لري چې اهل مکه دي غدر او خیانت وکړي چې دا کار به د مسلمانانو لپاره ډیر سخت او مشکل تمام شي، ځکه یو لشکر به د باندې څخه جنگ ورسره شروع کړي او بل مخالف لشکر به د نن په مکه مکرمه کې ورته پیدا شي چې د دې په نتیجه کې به مسلمانانو ته ډیره سخته ماتې او شکست پیښ شي. نو رسول صلی الله علیه وسلم نه غوښتل چې د مکې مکرمې د داخله څخه جنگ وکړي. نو ځکه رسول صلی الله علیه وسلم امر وکوي چې لشکر دي د حوازن د مقابلې لپاره تر مکې مکرمې د باندې وروځي. هلته د حوازن لشکر د هغه مسلمان جاسوس تر رهي کېدلو وروسته سمدستي د مکې مکرمې پر طرف باندې حرکت راوکړ. رسول صلی الله علیه وسلم ته دا معلومات نه و چې د حوازن لشکر را رهي شوی دی. د مسلمانانو دا فکر او خیال و چې د حوازن لشکر تر اوسه په طائف کې دی. د رسول صلی الله علیه وسلم اراده دا و چې پر طائف باندې حمله وکړي. نو خود د مسلمانانو د لشکر حرکت د طائف پر طرف و، حال دا چې د حوازن لشکر د هغه ځای څخه د مکې مکرمې پر طرف
طرف باندې روان شوی دي کله چې مالک ابن عوف او نور قبایلو او نور مشرانو دا ولیدل چې د مسلمانانو سره زموږ جنگ دی او پر دې خبره پوره اتفاق شو نو د مالک ابن عوف په امر باندې د کفارو د لشکر ټول افراد په دې مکلف کړل شول چې خپل ښځې خپل اولادونه او خپل حیوانات په ټول ورسره ریکي دا د دې لپاره چې لشکر ونه تښتیږي ولی که شکست او ماته وخوري د مالو او د اولادو او د خپل ښځو په سبب به جنګیږي او نه به تښتي دغه شیان پر میدان نشي پرېښولی لږ تر لږه د خپلو ښځو او اولادو او د مالو څخه به دفاع کوي نو د کفارو لشکر د خپلو ښځو او اولادو او د مالو په ملګرتیا باندې رارهي شوی دی څو په اوتاس کې واړول اوتاس د حوازن په منطقه کې یو ډیر لو او بردار شیله ده چې د حنین وشیلې ته نږدې ده مګر په خپل د حنین شیله نه ده او حنین بیا د سیل کبیر سره یو بل شیله ده چې د مکه مکرمه څخه تقریبا 13 یا 19 میل لري ده کله چې د حوازن او د طائف لشکري دغه د اوتاس شیلې ته راورسېدي مالک ابن عوف ته هم دا خبر ورسېدی چې رسول صلی الله علیه وسلم د لشکر سره د مکه مکرمه څخه راوتلی دي نو مالک ابن عوف دغه شیله د جنگ لپاره اختیار کړ دالته خیمه ودرولې او لشکر واړول ول دغه ځای د جنگ لپاره ډیر مناسب دی د مالک ابن عوف په لشکر کې یو مهم شخص موجود و چې پورا تجربه کار سړی وو چې ډیر لوی جنگي پهلوان او شجاع وو د عربو د مشهور او نامدار پهلوانانو څخه وو ډیری جنگي تجربه درلودې د دغه سړی نوم درید ابن سما وو درید د جاهلیت په وختو کې د جنگ په میدان کې ډیر مشهور پهلوان وو او ډیر نوم یې درلودې مګر دغه سړی اوس ډیر بوډا سپینږیری او ډیر ضعیف دی ویل کېږي چې د حنین په ورځ باندې عمر 160 کاله و نو درید ډیر زوړ او ضعیف او په سترګو باندې اړون سپینږیری دی بدن یې مات او بې طاقته دی څنګه چې پر اوښ به نسوای سپرېدلی نو د ده دپاره به یو کجاوه راوستله او په هغه کجاوه کې به یې کښېنوی خو دی د ښځو سره نه کړی که څوم ښځې به هم په کجاوو کې سپرېدې خو دی به بو په کجاوه کې او د نارینهو سره به روان او د جنگ په کارو کې د ده څخه مشوره اخیستل کېدله هر کار به د ده په مشوره باندې کېدی ځکه تجربه کار پهلوان او د جنگ په کارو باندې ډېر پوه اوس چې د حوازن لشکر واړول درید وویل چې په کومه شیله کې یاست خلکو وویل د اوتاس په شیله کې ده وویل هو د اسانو د ځغلولو دپاره ښه ځای دی نه ډېرې لوړې لري او نه یو مخ دښتې ډیر خوندور ځای دی کله چې هغه ښځې او ماشومان او حیوانات او مالونه د لشکر د شا د طرفه راورسېدل درید د ښځو او د ماشومانو د پسو او د اوښانو اوازونه واورېدل په تعجب کې شو ول دا چیشتې چې زه اورم د اوښانو رمباړې دي د خرو هرهاری دي د کوچنیانو ژړاوې دي د پسو نارې دي خلکو وویل دا د مالک ابن عوف امر دی چې ټول مالونه او اولادونه او ښځې مې درسره راولي درید وویل چې مالک ابن عوف ما ته راولي څنګه چې د درید د امر چا مخالفت نه کوي نو مالک ابن عوف ورته رالی درید ورته وویل د پسو او د اوښانو او د ماشومانو اوازونه اورم دا څه کیسه ده مالک وویل چې دا کار مې د دې دپاره وکوئ چې ما غوښتل چې د هر سړي تر شا د ده مال او اولاد وي او د هغو څخه د دفاع دپاره جنګ وکړي او ونه تښتېږي درید وویل والله اوس هم د پسو چوپان یې په جنګ نه پوهېږي آیا مات سوی لښکر په یو شي راګرځي که انسان مات شو او په خپل مرګ وبېرېدی والله هېڅ شی بیا نشي راګرځولی درید نور هم وویل که کامیابي ستاسې وله بل شی بیا فایده نه در رسوي بې له هغه سړي او بې له هغه اسلحې څخه چې د دې سړي سره ورسره وي دغه فایده در رسوي اولادونه او مالونه د لاسه مه باسئ دا مناقده لې راوستلي دي بیا ورته وویل یا مالک ته پر دې سربیره که کامیابه سې نو هغه کامیابي بستاوي اعمالونه او شان چې دي هغه بیا ورسته هم پسې در راکړلی شي او که ناکامه شوې دغه خپل مالونه او اولادونه د مسلمانانو او د دشمن ولاس ته مه ورکوه چې هغه ټول دوی ته څه یوسي
خلکو اوس غوښتله چې د درید د نظریې اطاعت وکړي اهل او اولادونه بیرته ولیږي د لشکر ټول مشران د درید د رای سره موافق دي او د درید رای خوښه شوه مالک ابن عوف چې د لشکر عمومي قومندان دی هغه وبېرېدی چې د امریت او مشري به ولاړه شي او خلک به د درید اطاعت وکړي نو یې وویل والله دا کار به نه وشي ته ضعیفه سوی او عقل دې هم در سره ضعیفه سوی دی په هېڅ چي نه پوهېږي مالک ابن عوف یو بل عاطفي حرکت هم وکوي توره یې راواخیسته او د لشکر مشرانو ته یې ورغږ کړل هغه چې راټول شول د تورې لاس پر مځکه باندې کښېښوی او د تورې تېره خوا یې پر خپل ځیګر کښېښوله د رکوع پر قسم باندې ودرېدی او پر توره یې تکیه وکوله او ویې ویل والله یا به هوازین زما اطاعت کوي یا به دا توره تر ملا باسم یعنې ځان مړ کوم مالک ابن عوف نه غواړي چې په دغه جنګ کې د درید نوم لا یاد شي هغه د نظر مطابقت خو بیخي نه کوي نو ویې ویل یا به زما امر مني یا به د درید د لشکر مشران سره یو ځای شول په خپل مابین کې سره وویل درید په سترګو باندې ړوند سپین ږیری سړی دی او ډیر ضعیفه دی د جنگ اداره نشي کولای موږ باید چې اوس لا د مالک ابن عوف پر مشري باندې اختلاف نه سره وکړو او پر اتفاق شو نو به د جنگ اداره دی کوي ابل خو سپین ږیری دی درید د جنگ اداره نشي کولای نو د لشکر مشرانو وویل چې موږ ستا اطاعت کوو یا مالک ابن عوف نو د لشکر مشرانو د درید امر نه کوي قبول ښځې او ماشومان او مالونه او حیوانات یې د لې پرېښول د الله جل جلاله اراده داسې وه چې دغه انسانان او حیوانان د مسلمانانو په نصیب شي درید ابن سما وویل دا داسې ورځ او داسې کار دی چې نه ځینې غایب یم او نه پکښې حاضر یم یعنې زه خو حاضر یم مګر نظر مې بل شی دی نو لکه نسې یم حاضر بیا درید پوښتنه وکوله چې دا کم ځای دی دوی ورته وویل چې دا وادي اوتاس دی د وادي حنین څنګ یا بغل ته دی درید وویل هو دغه ځای د جنګ لپاره ښه او مناسب ځای دی نو یې مالک ابن عوف ته وویل په اوله خبره کې خو دې زما اطاعت نه وکوئ دا دویمه خبره مې ومنه هغه دا چې د مسلمانانو د لشکر په لاره کې کمینونه ورته ونیسه دا ځای د کمینو دپاره ډیر وړ او مناسب ځای دی مالک ابن عوف هم د خبره ومنله او د مسلمانانو په لاره کې کمینونه ورته ونیول رسول صلی الله علیه وسلم د مکې مکرمې څخه د حنین پر طرف اوس حرکت کوي د هجرت د اتم کال د شوال په شپږمه ورځ باندې چې د شنبې ورځ و رسول صلی الله علیه وسلم د مکې مکرمې څخه د طائف پر طرف باندې حرکت وکوي چې دغه ورځ و مکې مکرمې ته د رسول صلی الله علیه وسلم د داخلېدلو 19مه ورځ و په دغه غزا کې د رسول صلی الله علیه وسلم سره 12,000 نفره مسلمانان ملګري ول چې 10,000 نفره هغه لشکر وو چې د مکې مکرمې د فتح سره ورسره ملګري وو او 2,000 نفره د اهل مکې سره ورسره راوتلي ول او دغه لشکر اکثره نفر نوي مسلمانان ول حتی د مکې مکرمې په نفرو کې ځینې مسلمانان ول او ځینې لا تر اوسه پر خپل شرک پاتې ول مګر د راوتلو سبب یې هغه پخوانۍ دښمني وه چې د دې قریشو او د حوازن د قبیلو په مابین کې موجوده وه چې د هغو کسانو څخه چې په دې جنگ کې شریکان ول او تر اوسه لا مشرکان ول یو هم صفوان ابن امیه و هغه چې رسول صلی الله علیه وسلم 4 میاشتې امان ورکړی و کله چې د مسلمانانو لشکر راووتی رسول صلی الله علیه وسلم ولیدی چې په لشکر کې د ډیرو نفرو سره اسلحه نشته ځکه اسلحه یې نه درلوده او رسول صلی الله علیه وسلم ته وویل چې د صفوان سره اسلحه شته نو رسول صلی الله علیه وسلم صفوان ابن امیه ته د اسلحې دپاره ورته وویل چې ورسه اسلحه راوړه صفوان وویل یا محمد صلی الله علیه وسلم په غصب او په زور غواړي رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل یا په عاریت او په خواست غواړم یعنی کار به ځینې واخو بیا به بیرته درکو او دا ضمانت هم درکوو چې بیرته به پوره اسلحه درکوو صفوان وویل هو درکوم نو دی ولاړی او د خپل ځای څخه د 100 نفرو دپاره 100 زغري او د 100 نفرو مجاهدینو نور د ضرورت اسلحه او اسباب یې ورته راوړل او دا چې رسول صلی الله علیه وسلم د صفوان څخه اسلحه په عاریت واخیستله او په زور یې نه واخیستله موږ ته د رسول صلی الله علیه وسلم عظمت او رحمت را معلوموي ځکه مسلمانانو په مکه مکرمه باندې پوره تسلط درلودی هغه یې فتح کړی و نو کولی یې سوای چې د اهل مکې ټول مال او دولت په زور واخلي مګر دا د رسول صلی الله علیه وسلم رحمت او شفقت
چې ټول مالونه یې ورپرېښول حتی اسلحه یې هم نه ځینې واخیستل او اسلحه چې اوس ورته ضرورت دی هغه په عاریت باندې ځینې اخلي. رسول صلی الله علیه وسلم ولیدل چې د لشکر ډیر نفر خواړه او د ضرورت نور سامان نه لري، نو د اهل مکې څخه یې په قرض او په پور باندې مالونه واخیستل او د لشکر د غریبو خلکو سره مرسته وکوله. رسول صلی الله علیه وسلم چې د مکې مکرمې څخه راوتی عتاب ابن اسید رضی الله عنه پر مکه مکرمه باندې حاکم پرېښوی چې د رسول صلی الله علیه وسلم په غیاب کې مکه مکرمه اداره کوي. عتاب رضی الله عنه د هغو کسانو څخه و چې نوی مسلمان شوی و، مګر څنګه چې رسول صلی الله علیه وسلم په دې کې صدق او اخلاص ولیدی او بل دی ډیر قوي ځوان او د مکې مکرمې د اشراف څخه و، نو د مکې مکرمې د اداره کولو قدرت یې درلودی، نو یې دی د دې کار لپاره وټاکئ. استاد عتاب ابن اسید رضی الله عنه د ردت په وخت کې چې دا بیا د رسول صلی الله علیه وسلم تر رحلت وروسته د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د خلافت په وخت کې پیښه شوه. کله چې نوري شاوخوا قبیلې د اسلام څخه مرتد شوې بیا هم دی پر اسلام باندې ثابت او قائم پاتې شو. کله چې نوري قبیلې مرتد شوې او اهل مکې هم غوښتل. محترم اوریدونکو، څنګه چې وخت پای ته رسیږي زموږ پاته برخه د سیرت په راتلونکو حصو کې